د اوستا نهمه اسنا یا ایښونه هومه شته. 25م بند د کتاب 6 بند. په دې بند کې هومه ګواکې په تیرو بندونو کې د زردکتر هغه پریشانیو او ګیلو ته ځواب ورکوي کوم چې زردکتر د وچکالۍ او د خپلو ځینو اوسیدونکو له کډو او دللو څخه کړې وي. او هومه په دې بند کې ورته وایي چې زه به ستا د خلکو د غورې او په کور او اور کېدنې دپاره د خپلو نښو څخه یوه نښه بیا هم تاسو ته وباسم چې هغه زما ښه رپېدنه ده، تر څو ستا مینې ډېرې شي. دوی به زما د دین نښې وویني. هغه مزده ایښونه ده، یعنې د کډو ایښونه پر ځمکه د اوسېدنې دپاره. زه به په دې غرونو باندې برېښنا وباسم، نښې به یې د اسمان تر ډېره ځایه ښکاره شي. ترې وبوځي د تالندې غږ، غریو څخه یې مه ترهئ. په دې بند کې هومه د زردکتر کډو ته د ښېرازۍ زیری ورکوي او هغوی ته چې د کورني ټولنیز استوګن ژوند زده کړې په دین دي وایي چې پر اسمان به یې تر ډېره ځایه برېښناوې راښکاره شي او د تندر او تالندې هیبتناکه غږ به واوري، خو دوی دې ترې نه ترهېږي، ځکه چې دا ټول د باران او آبادۍ علامې دي. د 25م بند د کتاب 26م بند پارسی ترجمه په کتاب کې. فرا برد یعنی پیشکش کرد و تو مزدا نخست کمربند آراسته و ستاره مینو تراشیده یعنی ساخته شده از مینو، یعنی دین مستثنی را پس بسته شده آن هستی بر بالای گریوه ها برای نگهداری دهنه ها و عنانهای سخن ایزدی. د ځینو کلماتو معنا د پښتو غږونو په چوکاټ کې. اول ایبه نهانم. کتاب کې معنا ورته لیکلی کمربند، خو ما داسې ولوست ایبه نخانم، ویبه نخانمو. یوه لنډه جمله ده چې د هومه نښو ته په تیره د هغو رپېدا ته راوړل شوې ده. پارسی باشدش نشان ما. دوهم مازده سنم چې ورته کتاب کې لیکلي مزدا پرست چې د مزدا رب النوع او یسن د هغو صفت څخه یې جوړ ښودلی، خو ما ولوستل مازده سنه. ما یا موږ زده ایښونه یا اوسنه، که یې اوسنه وګڼو یا ایښونه دواړه سم راځي او د اوسېدنې معنا ورکوي، ځکه هدف ایسنه یا د ایښونې څخه کډه ایښونه او اوسېدنه ده. دا د کورنیو او کډو اوسېدنه د اوستا یا اصلي اوسېدا په کتاب کې محوري خبره ده او یو بنیادی اصل دی چې دا کتاب د هغو د توضیح دپاره لیکل شوی او د دین نوم یې ورکړی، یعنی اوریان د واحد پلار څخه د زیږېدلي لوی استوګن، کور او اور لرونکي نسل یا ستر فامیل په باور وو او هغو ته یې د دین تر حده اهمیت ورکاوه. د معمول اور مازده یسنا دین څخه مطلب په اصل کې ښه اور مازده ایښونه ده، یعنی وایي د اور او کډې پر ځمکه ایښودل او له کډوال ژوند څخه استوګن کېدل مزده دي او دا مو دین دی. موږ دا خبره د همدې بند په زند تفسیر کې هم لوستی شو چې دلته به یې مطلب خلاصه راوړو. کوچیان چې میشت شي نو ښه کښت به ور وبخو، وردګي به ماړه شي. که هومه وخورئ او وغواړئ په دین د استوګن یا اوسېدونکو به وئ، که هم نه خورئ په دین د استوګن به نه وئ، هم خورئ او هغه کرئ تر څو کرښنه مو ترې ډېره شي. دې زند تفسیر کې 3 ځایه د وردګي نوم راغلی چې د تأمل وړ دی. دلته مو واضح ولوستل چې د مستثنی د دین څخه مطلب د اوسېدنې و استوګن دین دی. پارسی ما آموخته ایم گذاشتن را یا ما آموخته ایم سکونت را. دریم برشنوش، دوی یې معنا لیکلی قله بلندی، خو ما دا کلمه برېښنوشي د برېښنا شي لهجوي بڼه ولوسته،
ځوان تفسیر کې یې هم پت بلاست لیکلی چې د په بلښت یا بلاست پهلوي لیک دی. پارسی الماسک شود برق بلاست در آسمان. څلورم گروشکه چې کتاب کې معنا لیکلی کلام و سخن، خو ما گروه د گریو یا غریو لهجوي پخوانی شکل ولوست. لوړ و امناک غږ، د تالنده غږ. پارسی غریو، صدای بلند رعد. شپږویشتم بند د کتاب 28م بند. دلته زردکتر بیا د هومې څخه مننه کا او داسې وایي: هومن مانځو په دې ویس، په دې ژوند، په دې ښه دین، په دې سپینه وعده یې چې راکړې ده، یعنې سپین نژاد او ټبر، په دې ښه روښانه سپوږمۍ، په دې ښې ترغونې، یعنې ښه شپو، په دې درې سپوږمۍ په شان روښانه مېړونو چې ښه پراخه نسلونه یې راوبخښل. د شپږویشتم بند د کتاب 28م بند پارسی ترجمې څو کرښې په کتاب کې. ای هوم، ای مانبت یعنی سرور خاندان، ای ویسبت یعنی سرور آبادی، ای زنبت یعنی سرور استان، ای دهبت یعنی سرور کشور، او څو نورې همداسې کلمې. د څو کلمو لوست په پښتو غږونو. اول نمانو پته. کتاب کې معنا ده سرور و رئیس خانه، خو ما د نمانځو یو پخوانی یا تحریف شوی شکل ولوست د ورپسې کلمې سره. نمانځو پده. پارسی می ستاییم، احترام می کنیم به این. دوهم زندو، دوی معنا ورکړې استان، ایالت، خو ما د ژوند لهجوي بڼه ژوند ولوست د ژوند او اوسېدنې په معنا. زند تفسیر یې هم همدا لهجوي ژوند دی. کومه لهجه چې دوی یې مستقله ژبه بولي د منځ واو یې ترې حذف کړی او د اوستا تفسیر یې په هغو لیکلی دی. 28م او 28م د کتاب 28م او 29م بندونه به بل پروګرام کې راوړو.